محترم مفتي صاحب په دې هیله چې فیض الرحمن ورور ته به خپل د پوښتنې ځواب رسېدلی وي. راځو د بل اورېدونکي یو پوښتنې ته. هماغه ورور فیض الرحمن بله پوښتنه کوي: په ښارونو کې د ښځو بندول د عمراو کار دی او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترم وروره، دا حدیث ته ګورې عن ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم. دا د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه چې روایت کوي د رسول الله څخه که چا منکر ولیدي په لاس یې به مغیر کوي، که په لاس نه و هغه یې په زړه مغیر کوي، کوم په لاس طاقت نه و که نه و بیا دغه په لاس یې مغیر کوي، کوم په خوله په لاس کوم طاقت نه و په ژبه یې مغیر کوي، کوم په ژبه طاقت نه و په زړه یې بد ځینې ویسي، خو دا هم ضعیف ایمان دی. محترمه، دا ډېر اوږد بحث دی، موږ پر دې باندې ډېر اوږد تقریر کړی دی، تر 1 ساعت زیات، او دغونه تحقیق غواړي، خو نفس لنډې پوه کوم. که هر منکر کار کېږي، که هغه د ښځو فاحشې ده، د ښځو هغه بدلاري ده چې په بازارو کې ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو په لاس بندول دي، یو په خوله او په نصیحت بندول. په لاس بندول صرف د حکومت کار دی، هغه حکومت کار دی، حکومت به یې څوک کېږي هغه به یې بندوي، پر حکومت لازمه ده، هغه د دوی کار دی. او د عامو علماو د دې خبره هغه په خوله ده، په خوله دا معنی دغه مسله به وایي چې ښځې لس مخ ګرځي دا ناجایز دي، چې ښځې هغه راولاړېږي نور هغه دا بدن داسې کالي اغوندي چې نقاص د بدن یې راولي دا ناجایز دي، او د هغه رقم چې د ښځې هغه دغه پنډۍ ښکاره وي یا یې دا مړوندونه ښکاره وي، دا څوک دی د غاړې ښکاره وي دا ناجایز دی. دا به ماشي علما په دې په تقریرو کې وایي، نور نه. په ټول عمر کې 2 ځایه دا چې د وخت لپاره مو سر خلاص شي، 2 ځایه هغه دغه امر په ید باندې 2 ځایه دی. یو پر هر هغه ذی قدرت باندې دی چې په لاس یې منع کوي، یو د نبي علیه السلام یو حدیث راځي: المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یظلمه. مسلم د مسلمان ورور دی، نه دا مسلمان ورور پر بل ورور ظلم کوي او نه یې بل چاته پرېږدي چې هغه رسوا کړي، ظلم پر وکړي. نو که چیرې سړی یو ځای را روانو، یو بل مسلمان یو چا ګیر کړی و، واهه یې ټکاوه یې، بې عزته کاوه یې، مال یې ځینې وړی، لیکن ستا په وس و تا دفاع کولی شول، په داسې وخت کې بیا در باندې لازمه ده، دلته هم بیلیت در باندې لازمه ده. نو یو هغه موضوع په وظیفو حالاتو بیلیت لازمه ده، او یو داسې یو سړی چې داسې بې عزته کېږي او نور د دغه سماشه وه، هر کور د کور مشر باندې هغه د کور تربیه په لاس لازمه ده چې هغه د په قدرت وي، او د کلي پر ملک د کلي والا او پر عمومي امیر باندې د دې مملکت دار مملکت چې وي هغه د دې مملکت ټوله هغه فواحش و ناروا و منکر و بد شان هغه پر ده باندې فید لازم دي، او پر عامو خلکو باندې څوک دي، پر عامو علماو باندې هغه په چا لازم دي؟ په ژبه. او هر څه چې عامیان دي عوامو خلکو دپاره دا دي چې په زړه کې دي بدجنې ویسي، هغه خو نه مسله زده ده چې ورته ووایي، نه بیلیت اجازه لري. نو هغه بیا ماشي دا دی چې په زړه کې به بدجنې وړي چې دا کار بد دی، دا کار ناجایز دی، باید دا زما ښځه نه وکړي، زما لور یې نه وکړي، زما خور زما مینه یې نه وکړي، پر دې صدقه کوي. یوازې دا منکر نه دی، پلانی به یو سړی بد کار کوي، دی به وایي چې زما زوی دې نه کوي، بل به نه کوي، دا بامي سړی هم وایي، او د دې کاره سبا درم دا د دوی کار دی. نو خلاصه ستا د جواب دا سوله چې داسې منکرات هر څه چې په مملکت کې دي هغه بیلیت بندول یې، په لاس بندول یې، هغه د چا دی؟ د امیر کار دی، هغه د عام خلکو د عام علماو کار نه دی. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم فیض الرحمن